عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی چې کله د قرآن مجید یو آیت یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره، کله چې دا آیت نازل شو چې اے مسلمانانو خپل ځان او خپل اولاد دا د جهنم د اور نه ویروي، د هغه اور نه چې د هغې خشاک به خلق او کاڼي. نو پیغمبر علیه السلام به د شپې خپلو صحابو ته تعلیم ورکو. نو یو ورځ د شپې پیغمبر علیه السلام دغه آیت تلاوت کو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای زمونږ سره یو نوجوان صحابي و، هغه چې کله دا آیت واورېدو وای هغه بېهوشه پرېوتو، بېهوشي پرې راله او پرېوتو. وای پیغمبر علیه السلام وله په خپله رالی او نبی علیه السلام د خپل لاس مبارک د هغه په دې زړه باندې کېښودو. وای د هغه په زړه کې حرکت و. وای نبی علیه السلام په دغه حالت کې ورته وایي یا فتا قل لا اله الا الله، اے ځوانا ووایه چې لا اله الا الله. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دغه صحابي نوجوان صحابي دغلته د لا اله الا الله اقرار وکړو. وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته په دغه وخت کې دغه صحابي ته خوشخبری واورول، تا ته دی خوشخبری وي زیر حاصل کستا د پاره د الله د طرف نه جنت واجب شو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مونږه تعجب کې شو چې د صحابي سکړی نه دی، یو د لا اله الا الله اقرار وکړو او بیا ول پیغمبر علیه السلام د جنت خوشخبری ورکړه. نو مونږ په حیرانتیا سره د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کو د الله رسوله دا خوشخبریم د څه ورکړه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام راته وفرمایل الا سمعتم قول الله عز وجل، آیا تاسو د الله پاک دا قول نه دی اورېدلی چې ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، دغه مقام او دغه جنتونه دا خو د هغه چا دپاره دي چې کم سړی د الله پاک ته مخې ته د ودرېدو نه ویرېدو، کم سړی د الله پاک د عظمت نه ویرېدو د هغه دپاره جنت دی. او په ده باندې دا بېهوشي او دی چې دا غورځېدلی دا هم د الله پاک د عظمت ته وجې نه دی. نو زما عزتمندو کم انسان چې د الله پاک نه ویرېدو په دنیا کې د ده لپاره د جنت زیری په دنیا کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورکړی دی.